پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اډیاله بندیخانې نه خپل یو ایکس پیغام کې ویلي دي نن به اسلام آباد کې احتجاج کیږي او سبا به لاهور کې. دوی وایي د حقیقي آزادۍ جنگ به دوی ګټي. پی ټی آی همیشه دا ګڼي چې هغه چې سوی دا ټیک دي او د هغه په ضد چې سوی لیکيږي دا ټول غلط دي. نو ځکه د هغې په دې رویه کې دا فرق دی. کنه څنګه چې خپل ځان دپاره احتجاج ته ودرېدلي دي نو بیا د پی ټي ایم په سره مدرېږي چې ورسره میټینګ کولو د منظور پښتین ټوپای چې څه ټایم وزیر اعلی په سروله په کار دا وه چې بیا دې اوس پې عمدرېږي او ودې وایي چې نه په سوات کې تاسو چاپې وخی نه په خیبر کې وخی نه په پېښور کې څه کاروئ کوئ هېڅ هم نه کوئ ځکه چې پولیس زما دی زه خو د صوبې مشر یم. دا احتجاج داسې حل کې کیږي چې تیر ورځ سترې محکمې د دستور آرټیکل 3 په هکله یو پخواني فیصلې پر ضد اپیل منظور کړی دی او دې له وجې اوس پارلماني غړي به کولی شي چې د خپل ګوند د مرزۍ په غیر قانون سازي یا بیا وزیر اعظم انتخاب دپاره خپل رای ورکړي. دا فیصله په داسې حال کې راغلی ده چې غټ حکومت مخالف ګوندونه د حکومت لخوا 26 ترامیم مخالفت کوي. یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم موجوده پارلمان د ولس نماینده نه دی. د پارلمان نه دا ترمیم منظور کول به زیاتې وي خو موږ به خپل پارلماني کردار جاري ساتو او دا وایو حکومت د یو تن او سیاسي مقصد دپاره دی ترامیم ونه کړي. داسې ترامیم نه غواړو چې بنیادي حقونو پر ضد وي او د پوځ د نور طاقتور کولو لپاره وي. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي که چېرې حکومت د آئیني ترامیم 23 اکتوبر پورې پارلمان ته وړاندې نه کړي نو دوی به احتجاج وځنډوي. په دې نیټه موجوده چیف جسټس د ملازمت موده پوره کیږي. د وخت اسلام آباد مکمل توګه د کنټینرو له ذریعې تړل شوی دی او اسلام آباد او راولپنډۍ ښار کې موبایل فون تړلو سره پنډۍ، لاهور، سرګودا او اټک ښارونو کې رینجرز هم راغوښتل شوي دي. کورینو چارو وزیر محسن نقوي وایي که اسلام آباد کې چا احتجاج هڅه وکړه نو سخت عکس العمل سره به مخامخ کیږي. دا څه قسم چې کومې حربي دي هغه د حکومت د طرف نه صرف د دغې له وجې استعمالیږي چې هغوی په پاکستان تحریک انصاف باندې دا تور لګوي چې دا دهشتګردان دي یا دا ترهګر دي یا دا انتها پسند دي یا دا هغه قسم خلک دي چې کوم توړ پوړ کوي. یعنې دې نه مخکې که موږ د 9 مۍ هغه اګزامپل وګورو د 9 مۍ چې کوم واقعات دي هغه کې اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکرز دي هغوی پیشیانې بوږتاوي. پاکستان تحریک انصاف په ګرد هیواد کې خپل احتجاج یو بنیادي حق ګڼي خو بیا ورباندې په ټولنیز رسنیو او دا تنقید هم روان دی چې خیبر پښتونخوا صوبه چرته د ګوند 13 کالو نه حکومت دی هلته پښتون ژغورونې غورځنګ ته د احتجاج اجازه نه ورکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.